درنو کتونکو نن درته د هغه ځوان په اړه پوره معلومات لرم چې په عدالت کې یو تن وویشتو. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. هغه کس چې په محمد صلی الله علیه وسلم پسې ستر دروغ وتړل او ویل یې چې محمد صلی الله علیه وسلم د یو کس د وژلو لپاره توپانچه راکړه، هغه کس چې اسلام یو بې عدالته دین معرفي کړ، هغه کس چې پښتون هویت یې د یو وژونکي په توګه ننداره کړ، پر هغه کس نن پاکستان ستر مذهبي تجارت پیل کړی دی. لومړی یې کندهارۍ جامې پې واغوستلې، بیا یې توپانچه ورکړه او محکمې ته یې تیر کړ، وروسته یې قتل پې وکړ، بیا یې ویډیو ځینې ثبت کړه، تر څنګ یې شاباسي ورکړ، تر هغه وروسته یې سمدستي پر افغان هویت تاوان کړ او زندان ته یې یوړه. اوس هڅه کوي تر څو له نوموړي څخه مذهبي هیرو جوړ کړي، محکمې ته یې راولي، پر لاره یې د خلکو سره انځور اخیستلو ته دروي، بیا جای نماز ور هوار کړي او څو انځورونه ځینې واخلي تر څو لا یې پر اسلام مین معرفي کړي. افغان یې ځکه وګڼي که چیرې د دوی له پلان سره سم ونه لوبېدی نو بدنامي به یې د افغان هویت وي، خو که ولوبېدی نو خپل پلان به مخته یوسي. ویل کېږي چې یاد ځوان پرون د پاکستان حکومت لخوا آزاد شو.